د لیوال ملي پوهې پروګرام. وسایل نه همت اړین دی. د ټکنالوژۍ په مرسته زده کړه په هر کور، هر ځای، هر وخت او هر عمر کې پرته له ښوونکي او ښوونځي. ګرانو ستړي مشئ، کتاب مو راواخلئ. دا د کتاب مخ دی. دغه یو انځور یا رسم ګورئ چې یو هلک ټي وي ته ناست دی. د کتاب شاته ګورئ، یو چرګ او یو پیشو هم ورباندې شته. شاباس، اوس نو کتاب پرانیزئ. میم د نن لوست یا سبق ده. هو، دا میم دی. دا دوه سره غشي چې ورسره دي دا راښیي چې میم داسې لیکل کیږي. ګورئ، د میم ترڅنګ ټکی ټکی میم لیکل شوی دی. پام خو مو دی چې په سر کې یې په سره رنګ ټکی ایښودل شوی. دا د دې لپاره چې دا منځخالي میم داسې ډک کړئ. ډېر ښه، میم دغسې لیکل کیږي. میم د میم شکل او د میم نوم دی وپېژانده. اوس نو د میم په غږ خبرې کوو. د میم غږ څه دی؟ ما د میم غږ دی. ګوره، ما د ماما د کلمې په سر کې د لیکل شوي میم غږ دی. لکه ماما. ته ووایه ماما. شاباس، بیا ووایه ماما. ښه، ته اوس داسې نومونه واخله چې د میم توری په سر کې راشي. میږی. مرغۍ. ګورئ، دا میږی دی. دا ټول بندونه یې توربخون او زیړ رنګونه لري. ګورئ، خوله یې تته سره او زیړ رنګ لري. دا رنګونه ښه په یاد کړئ چې بیا به د همدې رنګونو له مخې دغه میږی رنګوئ. دا یې ځکه رسم کړی چې د میږي په کلمه کې یو ځل د میم توری راغلی. دلته د میږي په کلمه کې یو ځل د میم توری راغلی دی. دغه سور د میم توری چې د یې توری ورسره ګډ راغلی دی. ګورئ، دلته هم میږی لیکل شوی، خو فرق یې دا دی چې دلته ټول توري منځخالي راغلي دي. راځئ چې رنګ یې کړو چې د میږي لیکل مو ښه یاد شي. ډېر ښه، له همدغه ځایه څخه یې پیل کړئ. ګورئ، اوس نو دا بې رنګه میږی رنګوو. له دې ټکي پیل کوو. ټول میږي ته توربخون او زیړ رنګ ورکوو. داسې. دغه خولې ته یې زیړبخون سور رنګ ورکوو. شاباس، همدغسې ښه یې رنګ کړئ.
اوس راځو اولنی کتار ته چې په ښی خوا کې لومړی یا اول میم په شنه رنګ لیکل شوی او ترڅنګ یې څو ځایه منځخالي د میم توری لیکل شوی دی. د میم په هر توري کې سور ټکی راغلی دی. دا د دې لپاره چې د هر یو منځخالي میم په سر میم ولیکئ چې لیکل مو زده شي. موږ میم لیکل زده کوو. ډېر ښه، میم دغسې لیکل کیږي. موږ میم لیکل زده کوو. ګورئ، دا د میږي د کلمو کتار دی. دلته څو ځایه منځخالي د میږي کلمه لیکل شوې ده. د میږي په کلمه کې څو ځایه سره ټکي راغلي دي. د میم په سر کې، د یې په سر کې. اوس د میږي د هرې کلمې په سر لیکو. آفرین، میږی لیکل زده کوو. شاباس، موږ میږی لیکو. میږی دغه شان لیکل کیږي. اوس راځو شنه چوکاټ ته. ګورئ، دلته دوه کتاره په سپین رنګ د میم توری لیکل شوی دی. راځئ چې د سپین رنګ لیکل شوي میم په سر د میم لیکل زده کړو. شاباس، میم لیکو. موږ میم لیکل زده کوو. ډېر ښه، میم دغسې لیکل کیږي. ګورئ، دلته په دوو کتارونو کې په سپین رنګ د میږي کلمه لیکل شوې ده. راځئ چې د میږي د هرې یوې سپینې کلمې پر سر میږی ولیکو. موږ میږی لیکل یادوو. شاباس، میږی لیکل یادوو. میږی لیکو. اوس نو راځو سره چوکاټ ته. ګورئ، دلته په دوو کتارونو کې د میم توری په خړ رنګ راغلی چې د سر میم تور ده او د چوکاټ په کیڼه خوا کې بیا د میږي د کلمو کتار دی چې د میږي لومړی کلمه هم په تور رنګ لیکل شوې ده. معنا دا چې د میم او د میږي دا هره یوه په خړ رنګ لیکل شوې کلمه په تور رنګ ولیکئ. شاباس، میم لیکو. لیکل زده کوو. میم لیکو. شاباس، موږ میږی لیکل زده کوو.
موږ میږی لیکو. میږی دغسې لیکل کیږي. ډېر ښه. سور چوکاټ چې پای ته ورسېد نو راځئ چې اوس زیړ چوکاټ ته لاړ شو. ګورئ اوس په زیړ چوکاټ کې کار کوو. ګورئ دلته په ښی خوا کې څو ځله د میم توری په ټکي ټکي لیکل شوی دی. راځئ چې د هر میم په سر میم ولیکو چې لیکل یې زده کړو. موږ د میم لیکل زده کوو. میم دغسې لیکل کیږي. موږ میم لیکو. د چوکاټ په کیڼه خوا کې بیا د میږي د کلمو کتار دی. اوس د میږي د کلمې په سر لیکو چې د میږي لیکل مو زده شي. آفرین. میږی دغه شان لیکل کیږي. میږی لیکو. آفرین. میږی دغه شان لیکل کیږي. میږی لیکل زده کوو. اوس راځو لاندې خړ چوکاټ ته. ګورئ اوس نو د تمرین وخت دی. تمرین د یو کار بیا بیا کولو ته وایي. دا سره کرښه ګورئ چې په سر کې په تور رنګ میم لیکل شوی ده. اوس په دې ټوله کرښه کې څو ځله د میم توری لیکو چې د میم لیکل مو ښه یاد شي. لیکل زده کوو. میم دغسې لیکل کیږي.
موږ میم لیکو. دا شنه کرښه خو هم وینئ چې په سر کې یې په تور رنګ میږی لیکل شوی. راځئ چې اوس په دې شنه کرښه کې څو ځله د میږي کلمه ولیکو چې د میږي لیکل مو هم ښه زده شي. آفرین، میږی دغه شان لیکل کیږي. میږی لیکو. میږی لیکل زده کوو. دې لوست کې مو څه زده کړل؟ د م تورې چې نوم یې میم او داسې لیکل کیږي، او د میږي کلمه چې داسې لیکل کیږي. له دې ویډیو سره لیکلار کتاب په زده کړه کې ډېره مرسته کوي. د کتاب ترلاسي لپاره پته ده LLS@leval.com 003 280 د نورو معلوماتو لپاره لیوال د لرې ښوونځي تګلاره وګورئ.